د ملګرو ملتونو ټولنې ته د اسلامي امارت د استازي اخطار او غوښتنه او په ملګرو ملتونو ټولنه کې د افغانستان د غړیتوب د 88مې کالیزې لمانځغونډه. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. په دوحه کې د اسلامي امارت د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین وایي چې افغانستان د ملګرو ملتونو له پخوانیو غړو څخه دی، خو ملګرو ملتونو د افغانستان څوکۍ یو داسې کس ته سپارلې چې په دې ټولنه کې د افغانستان د وګړو او اسلامي امارت استازیتوب نشي کولای. نوموړي دغه څرګندونې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د غړیتوب د 88مې کالیزې په پار کړي دي. د اسلامي امارت تر واک لاندې ملي راډیو په یو راپور کې د نوموړي له خولې ویلي ښاغلي شاهین له ملګرو ملتونو غوښتي چې د افغانستان د څوکۍ د سپارلو په اړه په خپل دریځ کې له سره غور وکړي. تیره ورځ ملګرو ملتونو پر خپل ایکس پاڼه لیکلي وو چې له نن څخه 88 کال وړاندې د 1946 زیږدیز کال د نومبر پر 19 افغانستان د ملګرو ملتونو غړی شو. د دغه ټولنې لخوا په خپور شوي انځور کې ښکاري چې استازي عبدالحسین عزیز د ملګرو ملتونو منشور ته د پابندۍ سند لاسلیک کوي. دغه ټولنې وړاندې لیکلي وو چې په همدغه کال کې د ایسلند او سویډن ترڅنګ افغانان د نړیوالې ټولنې ویاړلي غړي شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یونامه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د غړیتوب د 88مې کالیزې په پار پر خپل ایکس پاڼه کاږلي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له ویاړه ډک غړی دی. یونامه ډیره کړې په وروستیو کلونو کې د دغې ټولنې فعالیتونه د افغانستان د وګړو لپاره د باثباته سولې او تلپاتې پراختیا پر رامنځته کولو راټول شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د استازولۍ چارسمبالی نصیر احمد فایق وایي 88 کال وړاندې افغانستان په ویاړ سره د هغو ولسونو په ډله کې ګډ شو چې د یووالي، عدالت او نړیوالې همغږۍ لپاره یې هڅې کولې. نوموړي په دې اړه د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ډیره کړې سږ کال دغه ورځ یو ځل بیا د افغانستان د تاریخ تر ټولو تیاره پیر کې راځي. هغه له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې په دې سختو شرایطو کې د افغانانو د بنسټیزو حقونو او ارمانونو ملاتړ ته د یووالي او همغږۍ له لارې خپله ژمنتیا یو ځل بیا ثابته کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.